بسم الله الرحمن الرحیم. حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د زنانو دپاره د پیتل د اوسپنې ګوتمۍ استعمالول د شریعت پر وړاندې کې څنګه؟ شرکوونکې اداره عبرتناکه کیسې او حدیثونه. محترمینو، زموږ ټولو کتابونو دا لیکلې ده چې که زنانه وي او که نارینه وي، د دواړو دپاره د اوسپنې د پیتل ګوتمۍ په ګوته کول جایز نه دي. د نارینه دپاره د سپینو زرو ګوتمۍ جایز ده، خو د سرو زرو ګوتمۍ جایز نه ده. البته د زنانو دپاره د سپینو زرو او د سرو زرو د دواړو ګوتمۍ په ګوته کول جایز دي، خو د اوسپنې او د پیتل دا ګوتمۍ د نارینه او زنانه د دواړو دپاره مکروه دي. په حواله سره د الجامع الصغیر صفحه نمبر 420، الجوهرة النیره جلد نمبر 2 صفحه نمبر 383، دغه رنګه فتاوای هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 315، فتاوای قاضي خان جلد نمبر 3 صفحه نمبر 453، او دغه رنګه فتاوای دارالعلوم ذکریه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 244، فتاوای رشیدیه صفحه نمبر 550، المحیط البرهانی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 80. والسلام.